سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. دوستانو بیا هم دا سیالۍ دوام پیدا کړله. موږ نن بیا هم د کریډټ کارت ګټلو دپاره دا سیالۍ مخته وړو او تاسو په اشتراک په ګډون سره کولی شئ چې د دې سیالۍ په رقابت کې ګټونکي شئ. دوستانو په تیره سیالۍ کې مو د افغان زده کړې په نامه چینل و چې هغه ګډون پکې کړی و، 22 لایکه یې اخیستي وو، کمنټ یې هغه ګټونکی شوله چې بیا هم ورته مبارکي وایو. دا سیالۍ نننۍ سیالۍ مو چې ده نن به پیل کېږي، تر راتلونکي شنبې پورې به ادامه پیدا کوي. یک شنبې به بیا هم موږ ګټونکی ولیرو. البته دا ځل به موږ 3 ګټونکي ولیرو. مخکې مو یو ګټونکی لرله، دا ځل به 3 ګټونکي ولیرو، ځکه چې وکولی شو چې ډېر دوستان وکولی شي چې کریډټ لاسته راوړي. نو انشاءالله نور به هم ګټونکي زیاتوو، خو شرط یې دا دی چې دوستانو چې تاسو دغه ویډیو چې اوس ګورئ تر آخره به یې ګورئ او د ویډیو به لایک کوئ او کمنټ کوئ چې موږ په د ویډیو په جریان کې څه درته وایو هغه به لیکئ. نو که هماغه کلمې ډېر لایکونه تاسو وکولی شئ چې ورته جلب کړئ یا ورته دوستان ورته دعوت کړي تر څو یې لایک کړي، هماغه به بیا هم زموږ سره ګټونکی وي. البته دا ځل به 3 ګټونکي ولیرو. لومړی او دوهم ګټونکی به د ډېر لایک په اساس وي او درېیم ګټونکی به بیا هم موږ یوه په چاچاونه لیرو، هغه هم تاسو ته یې وروسته کله چې اعلانوي هغه وخت کې به تاسو سره جزئیات شریکوو. نو دوستانو تاسو په کمنټ کې به څه شی لیکئ؟ کمنټ کې به تاسو د کتاب کلمه لیکئ، وروسته به خپل دوستان ورته دعوتوئ. البته په دې برخه کې موږ داسې غواړو چې هغه دوستان مو را دعوتوئ هغې ته هم تاسو ووایئ چې ګډون پکې وکړي تر څو وکولی شي چې هغوی هم ګټونکي شي. نو دوستانو دا پروګرام چې دی شفاف دی، ځکه چې تاسو وینئ چې هر څوک کولی شي چې ګډون پکې وکړي او همدارنګه چې د هر چا کمنټ ډېر لایکونه واخیستل هغه به ګټونکي وي. نن روژې په ما هم یو څه تاثیر کړی دوستانو، ځکه بعضې کلمات غلطیږي، نو هیله ده چې بښنه وکړئ. نو دا خپرونه هم دوستانو دا ویډیو ستاسو دپاره زه مخته وړم تر څو وکولی شي چې تاسو خپله هم وکولی شي څه لاسته راوړئ او همدارنګه یو سرګرمي او یو سیالۍ شي تاسو ته. نو هیله ده دوستانو چې بیا هم نوي ګټونکي ولیرو. مننه.